کم مسلمان چې پردي قرضونه خوري او ښه ډاډې خوري د تنګدستۍ په موقع د سختې او د تکلیف په موقع یو مسلمان تا سره نیکي کړی دا قرض حسنې درله درکړی دی او اوس ته په هغې کې ټال مټول کې یا هغه له د هغه قرض نه ورکې نو د الله د ښکلي پیغمبر یو ارشاد درته ذکر کومه که په تا باندې ویښته ونه درېده غونې در باندې زیږ نه شو ونه یریدې نو ته بیا په ځان باندې ویرېږه چې چېرته د ایمان نه خلاص شوی نه ته بیا په خپل ایمان باندې ویرېږه حدیث مبارک کی راځي یو صحابي فرمایي موږ یو ورځ د نبی علیه السلام سره ناستو مبارک اسمان طرف ته وکتل او بیا دا تلې مبارک په دې خپل تندي مبارک باندې کېښودو او ویلې سبحان الله ډېر سخت حکم نازل شوی دی دا خبره چې صحابه واورېده ویرېدل خو خاموش شو دا صحابي وایي سبا ترې نه ما تپوس وکړو چې د الله پیغمبره هغه صح حکم څه دی وایي نبي علیه السلام وفرمیل چې زما د قسم په هغه ذات د چا په قبضه او قدرت کې چې زما ساده که یو کس د الله په لار کې شهید شي او بې ژوندی شي بیا شهید شي او بې ژوندی شي بیا شهید شي او بې ژوندی شي 3 پیرې دا خبره تکرار کړله نو دې جنت ته نشي تللی چې د باندې پردی قرض پورې وي په ده چې پردی حق وي او پردی قرض وي په هغه ته نه ادا شوی نو دا مسلمان جنت ته نشي داخلېدی او د ده بخښنه نه کیږي نو د خدای خاطر وکړئ چې پردي حقونه مه خورئ او پردي قرضونه هغوی ته